دا شپه د وصال شپه ده خو به ولی پاتې کېږم او تر وایي چې ستړی یم قهوې ته مې زړه شي. قهوه یا شنې چای زیاتره پښتنو داسې یو نیشه ده چې سهار نه واخله تر ماښامه یې ډېر خلک په شوق څښي. د منځنۍ اسیا د کلتور اثرات زموږ روزمره ژوند په ډېرو برخو کې په نظر راځي چې یوه ورکې قهوه یا شنې چای هم دي. قهوه یا شنې چای زموږ د روزمره ژوند یوه هامه برخه ګرځېدلې. لوړګی دی او که پېښور د منځنۍ اسیا د کلتور د اثر لاندې دی. او ولې به نه وي ځکه چې د منځنۍ اسیا او هند یو بل سره تړلو یوازینۍ لاره د خیبر دره ده. د خیبر د سیمې یو مشر شاعر پیروز او ترپریدي وایي چې قهوه د ملګرو د رايوځای کېدو ډېره اسانه لار ده او په قهوې څښلو سره د یو بل د احواله ځان خبر کړو. نو مطلب دی چې قهوه زموږ د پښتنو یو داسې شی دی چې په هر وخت یې کاروي. که ستړي شي قهوه په کاروي او که هغه ورځي خوب تښتوي قهوه هغه کوي. نو مطلب دی چې قهوه زموږ د پښتنو یو داسې شی دی چې بې دغې نه وخت نه تېرېږي. که همداسې بې قهوې نه نه څوک لاړ شي بیا بله ورځ یادوي سړی قهوه یې پکې نه خوروي نه ښه. نو قهوه چې و که نه زموږ د پښتنو په مړي کې په ژوندي کې په روغ بیمار کې بل ستړی ختموي. ما په یو شعر کې ویلي دي چې مطلب دا دی چې دا شپه د وصال شپه ده خو به ولی پاتې کېږم او تر وایي چې ستړی یم قهوې ته مې زړه شي. نو مطلب دا دی چې قهوه د پښتنو ډېره خوښه ده. هجرت علي په نوم یو ځوان بیا وایي لنډي کوتل یعنې د لوړګي قهوه ډېره مشهوره ده. د قهوې په څښلو سره د بدن ستړیاوې ختمیږي او بدن ته مو آرام میلاویږي. قهوه خو څنګه چې تاسو خبره وکړه قهوه خو زموږ د ثقافت هم مثال او د پښتنو یو مشروب دی. بلکل چې موږ یې ونه څښو نو په موږ هغسې بیا وخت نه تېرېږي. یقینا چې ورسره بلد شوي یو ډېر و دغه ډېر د لنډي کوتل د قهوې ډېر پخوانی تاریخ دی. کله به چې داسې سیلګري راتلل د پنجاب نه یا به تاجران راتلل خصوصي نو هغه چونکې هغه په چایو باندې عادت و بیا دلته په قهوه باندې راوختل نو قهوه ذهني سکون دپاره ډېره زیاته بهتره وه. نو دو به دلته څښله او دغه رواج چې کوم دی لاړو اوس د قهوې په ټول پاکستان کې خلک څښي. په هوټلو کې باقاعده توګه د دغه ډیمانډ کېږي. اصل بنیاد چې کوم دی دا لنډي کوتل چې کوم تاریخي سرای بازار دی په دغه کې ډېرې پخوانۍ هوټلې وې د قهوه والا هغو ته به خلک اوس هم راوځي اوس هم په هغو حالاتو کې موجود دي. لنډي کوتل کې که جرګه وي او که مرکه غم وي او که ښادي قهوه به د خلکو مخې ته پرته وي. لنډي کوتل کې قهوه یو شنې شی زیاتې څښل کېږي. مینوال شینواري وحدت نیوز لنډي کوتل.